امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا سوکو دا کمزے ہو کمزے کے پیدا ہو او بیا علم پا کمزے کی کڑے ہو دا بیان دینا عزیزانو امام شافعی رحمت اللہ علیہ د خپل نوم چې ده محمدو او د پلار نوم ادریسو نو دیوایا محمد ابن ادریس د سلسله د نسب چې ده اغا پشپگم پشت کی دا عبد المطلب و عبد مناف سره لگی عبد مناف جو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکو نو دا شافعی چیو دا عبد مناف زویو نو گویا پشپگم پشت کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ چی دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نسب دے ندت شافعی زکا وئی چی نسبت اغا نکتا کی چی دا غر نکا ناما چی دا شافعی وا نو دا نکا پا نم مشہور شوے دے زکا چی دا اغا نسبت دا پیغمبر دا نکا سراو کنی دا خپل نم چی دے اغا محمدو دا پلار نم ادریس نو امام شافعی تا شافعی زکوی چی نسبت اغا نکتا شئے بیا دا مور چی وا اغا سوکوا دا مور چی وا دا مور سلسلہ نسب چی دے آدھا حضرت علی صاحب دا ترور سارا لگی پدرین پشت کے تقریباً آغا حضرت علی دا ترور سارا لگی یعنی دے دا مور دا طرف نہ دا حضرت علی ہم نسب دے او دا پلار دا طرف نہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نسب دے نو گویا دا پا خاندان رسول کے شمار دے اور سید دے پیدا شوه کله ده پیدا شوه امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا وفات پشپا باندې پیدا شوه پا کم شپا چه امام ابو حنیفہ وفات شو نو پا اغا شپا باندې امام شافعی پیدا شو علماء لکی چے داس عجیب و غریب واقعہ ولی رونما شوا چی یو طرف تلو امام د دین وفات کیگی او بل طرف تلو امام د دین پیدا کیگی نو علماء یو لطیفہ اور پسی جوڑا کڑا چی دا قصہ داوا چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
چې ژوندی و نو امام شافعی ته نه دنیا ته نشو راتلی. دا علماء مذاق دی. ځکه چې یو رڼا موجود و او عظیم رڼا چې ټوله دنیا یې رڼا کړې وه، نو دې وجنه بل رڼا دنیا ته نشو راتلی. نو امام صاحب چې موجود و نو امام شافعی ته نه نشو راتلی، خو چې دی وفات شو نو هغه دنیا ته راغی. عزیزانو، امام شافعی رحمت الله علیه چې پیدا شو دی چې د 9 کالو شو نو قرآن ورته یاد، چې د 9 کالو شو نو ټول قرآن بیا یاد کړو. زمونږ د طالبانو نه کله زه تاسو کوم غوړ سړی به دی دا تنبه به د تنې نه پناه کی الکه څه چل کې استاد وې قرآن یادوم څه سپاره دی دا ویل اوس په درېمه کې نو تر اوسه دې څه خرڅالو خدای دې ورکا غوړ سنډا به. امام شافعی رحمت الله علیه عمر چې 9 کاله شو نو قرآن یاد کړو بیا، او د عمر چې 15 کاله شو نو موطا امام مالک یاد کړو بیا. علماء ورته ورځ وی چې تا ته موطا شروع کو. امام شافعی رحمت الله علیه ورته فرمایل چې موطا ما ته شروع کوي، ما تاسو وکې دی او موطا کتابونه مخه تکې دی او واوري چې زه درته واورم. نو علماء مخه ته موطا کتاب کې هو او امام شافعی ورته شروع شو حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټول موطا امام شافعی رحمت الله علیه په یاد ورته تیرا کړه. او زمونږ د غټ سرو ته عمر ټول تیر شي یو حدیث ورته یاد نه، یو حدیث. خپنه شي تاسو عمر څنګه تیر دی، تاسو عمر څنګه تیر، یو حدیث تاسو ته یاد نه دی، د قرآن یو سورت درته یاد نه دی، یو سورت یاسین درته یاد نه دی، تبارک الذی درته یاد نه ده، سورت مزمل درته یاد نه دی. هغه د ګړبنو ورونه یې چې منځ کې څه وایي زه پکې درې ځله قل هو یم اللهم انا نه درځي الله لوی الحمد ناراضي زه پکې درې ځله قل هو یم. موسم ده بوډاګان چې دي پویترو کې درې ځله قل هو وي دوته اللهم انا نه ور. نو عزیزانو عرض میں داو چې یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې قوم ته یاد نه دی، یو حدیث هغه هم خلقو کنا. امام شافعی مون پشان بنی آدم او د 15 کالو په عمر کې موطا امام مالک دومره کتاب دی، دومره غټ کتاب 15 کالو په عمر کې هغه یاد کړو او د 9 کالو په عمر کې ټول قرآن ورته یاد. د دې وجنه عزیزانو هغه قوم به څنګه خاورز ګوري چې د کم قوم دا عالمي چې هغه ته یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد نه. په خدای قسم موږ نه مخکې چې کوم خلق تیر شوي دي
یاد خود سکے اغیب عام خبریں په قرآن کې کولی عام خبریں تا بس سوال وکړو پوښتنه به دې وکړه د قرآن آیات به وي او دغه جواب به کول عام خبریں عبداللہ ابن مبارک حج نه وزګار شوی او په لار روانو نو یو بوډۍ ښځه یې ولیده شړی په ځان اچولې ده او پټه ناسته ده عبداللہ ابن مبارک پوه شو چې دا خو زنانه ده نو سلام پې اچي ورته وایي چې السلام علیک ورحمت الله السلام علیکی خزی باندې چې سلام اچي نو السلام علیکم بنوي السلام علیکی بوي څه بوي علیکی ابو ډای ورته څه وایي د سلام جواب کوي ورته وایي سلام قولا من رب الرحیم د قرآن آیات وایي دا هغه آیات ته چې په جنت کې به دا سلام په جنتیانو د الله د طرف نه چولې کی نو د سلام جواب د قرآن آیات وایي او هغې ته ورکوي عبداللہ ابن مبارک ته تپوس کوي چې چرته نه راغلی نو بوډۍ ورته وایي چې من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له په کنایاتو کې پوهیږي چې مانه لار غلطه شوې ده لار نه غلطه ده نو عبداللہ ابن مبارک ورته وایي چې څو ورځې دې دلته وشوې نو بوډۍ ورته بیا د قرآن آیات وایي چې ثلاث لیال سویہ 3 شپې مې دلته وشوې ورته وی چې دلته ستا 3 شپې وشوې ته د خوراک سکاک څه چل کې خو دشت بیابان دی بوډۍ بیا ورته د قرآن آیات وی چې هو یطعمنی ویسقین اے عبداللہ ابن مبارک په دې ځنګل کې مال الله روټایم راکې او بم راک هو یطعمنی ویسقین کولی شي بیا ورته عبداللہ ابن مبارک وی چې ته دلته د موس څه چل کې دلته خو بم نه ښکاري چرته نو بوډۍ ورته وایي تا قرآن نه دی ویلی فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الله وایي چې اوبه نه وي نو په تیمم وهئ په پاکه خاوره باندې اوبه نشته زه تیمم وهم او مونځ کوم نو عبداللہ ابن مبارک ورته وایي چې اوس ځي بیت المقدس ته نو دی ورته وایي چې او ځم نو هغه اوښ راوستو کینولو نو دا پې وسوریږي چې دا پې سوریږي نو د عبداللہ ابن مبارک ته بیا د قرآن آیات وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے عبداللہ ابن مبارک الله وایي چې ښځې وګورئ نو سترګې ښکته وغورځوئ تشاک او سترګې ټیټې کا زه پردهداره ښځه یم په اوښ سورېږمه اسې نه چې ستا نظر په ما پرېوځي او ته چېرته ګناهګار نه شي بوډۍ ښځه
دونه حالت د پاکستان په خزو، دونه حالت د پاکستان په سړو چې شپه ورځ د دوی سترګې څه ګوري او څه کوي. بډای ورته وایي دا حیا به په ملک کې څوک راولي؟ مونږ به راول، مونږ نه خو ځان له چې دی د وانډې غویان جوړ شو، وانډې راته کړي دي او سپېږمیم پکې ډوبې کړي دي، مونږ له خو ځان نه د وانډې غویان، مونږ هم نام خبره لاړ کوي دی څو آسمانی آفت والا پکار دی، آسمانی طبعی والا پکار دا غلب کی. عبداللہ ابن مبارک وای ما شاکړه سترګې مې پټې کړې دا چې په اوخ سوره دا اوخ منډه کړو دا ته پریوته زول عالم ما وی چې بډای ته خوښ شو. نو دا بډای ورته بیا څه وایي ما صاب من مصیبت الا باذن الله. عبداللہ ابن مبارک ای چاته یو مصیبت نرسی مگر دا الله په حکم، مانا بس بد عملی شي نو مال په خدای سزا راکړه. پکېګه ما دیوی بیا ما او خرونی وو دا په سوره شو شړای په باندې ځانه واچول، ما د وخ پړنی ولې دا په سوره دا روانه ما زلګین ځان سره س اشعار ویم شیرونه نو دې د پاس نه راته आवाज وکړ چې فقرؤوا ما تيسر من القرآن. عبداللہ ابن مبارک اللہ وی قرآن کی چې کوم ځای آسانی غل ولا شیرونه موایا قرآن وایا. نو عبداللہ ابن مبارک وی ما قرآن ویل شروع چې یو سات تیر شه تپوس می دیو کو چې بوډا استا خاون شتا میړه دشتا. نو بیا راته आवाज کوي چې یا ایها الذین آمنو لا تسألوا عن اشیاء. پختنه ډېرې مکه وا چپ روان شو و بیا روانم یو سات چې تیر شو بیا مې ته تاسو کو چې بوډا استا سامان شتا. نو یا بوډا راته وای چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا وکلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الكتاب بقوه. عبداللہ ابن مبارک وای چې زه پوښم چې دا درې زامن دي، زامن یو پیغمبرانو نامې پیښ استادو چې زوی شي کومې نامې پیښ دی ولونو کومې دی. هغه ورځ یو سړی لور ته आवाज وکړ سوریا سوریا. نو سوریا دی او ډمه نامه وا. نو هغه ډمه نامه ډمه به د مور خوښه شي و په لوري سوریا نامه کې ته په برګو کې نه خسته نامه خواغه دي چې کومه نامه خدای ته خوښه وي د پیغمبر د بیبیانو وي داغه د لونو وي د پیغمبرانو د میندو نامه وي خې نامه خواغه وي چې کوم انتخاب الله پیغمبرانو د پاره کړو صحابه د پاره کړو ائمه مجتهدینو د پاره مفسرینو د پاره کړو. خسته نامه خدا دي. سبزه والا تبنشي ودرې ده غوخي والا تبنشي ودرې ده دیر شو په ورځ باندې دیاړي کړي ستاغه بچي باندې تړپیاویږي ډاکټر ته به نشي بوتله. نو داغه خواګه مړه تبه ده چې د ټول پاکستان قوم رانی ولې مړې تبینی ولې مړه تبه دې ته وای چې په ترمومیټر نخ کاری او دننه د سړی بدن نو ټول ملک مړې تبینی ولې. دوايي دکان ته نشتله
دومره په خبر ګړون دی د دوی هیلث منیسټري د هیلث محکمه په دوايي قیمت لیکلی دی 15 روپۍ سټمپ په لګېدلی دی 15 روپو هغه دوايي شي په 15 روپۍ قیمت په مغه زور لیکلی او په بازار کې خرید د هول سیل ډیلرانو سره په 25 روپۍ کیږي الکه ولې وای کپنه ګرانی کړی هیلث منیسټر یو ګورا د هیلث دلته یو وزیر یو کوسډابو ما ورته دوايانه ګرانی شوه لاله کړي دوايي مهنګي ہوگی زرا لسټ منو بھیج دینا مال دې د پاگل بچی تا وګا هیلث منیسټری څه کار کوي د هیلث منیسټر حال وګورا اور ستباد اور سغرق معیشت ملک بالکل